د جبر نه باغی د انقلاب سړی د نمرې د وخت د گزارونو د جواب سړی د نمرې د علم دښمنان کو پلار کیږي او کور کیږي خو خدای د قلم او د کتاب سړی د نمرې. ډیر محترم او معزز په دې محفل کې ناست علماء کرام د علاقې مشران او ډیر خواږه کلاړیان نوجوانان ټول نه وړاندې زه ستاسو د ارګنایزنګ کمیټې ته خراج تحسین پیش کوم او بیا وینر ټیم ته مبارکباد پیش کوم. رنر اپ ټیم چې تر اخرنی گیند پورې هغوی خپل مقابله په ټول ټورنمنټ کې برقرار وساتله او دا چې د وجود نم جونیئرز ښکاري ماشاءالله بیا هم ډېر زبردست ټف ټایم چې کوم دی نو دا ورکړو ماشاءالله دوی ډېر بهترین ښایسته بیټینګ وکړو. زه دواړو ته مبارکي درکوم او دواړو ته خراج تحسین هم پیش کوم. تاسو زموږ تن وجود یې زمونږ لاس اخفې یې زمونږ روښانه مستقبل یې ستاسو نه زمونږ تمې دي امیدونه دي زمونږ نوي سحر یې او تاسو چې خوشحاله یې نو په جسمونو باندې مو توانا او طاقتور اینو په کھیل کود کې مو ټیلنټډ اینو په خپل تعلیمي ماحول کې ستاسو صلاحیتونه اینو نو یقینا د علامہ اقبال هغه شعر راته رایادېږي نه هو نا امید اقبال اپنے کشت ویران سے وی زه د خپل شال پټي نه نا امیده نه یم اقبال ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی لږ غوندې وتر چې دې خاورې لور کې نو دا ډېره زرخیزه خاوره ده. دا زمونږ او ستاسو دا علاقه دا د علم علاقه ده د هنر علاقه ده د پوهې علاقه ده د نرتوب او د غیرت علاقه ده. ستاسو غوندې ځوانان یقینا زموږ لپاره ویاړ دی زموږ لپاره فخر دی او د دې سرګرمو سره سره تاسو په خپل ایجوکیشن باندې فوکس ورکوئ خپل سټډي په خپل نصاب او په خپل کلاسز په هغې باندې به ډېر زیات فوکس ورکوئ. تاسو ته د خپلو والدینو ډېر لوی تمې دي ډېر لوی توقعات دي ځوانانو زمونږ او ستاسو مشران چې مونږ له پیسې ګټي نو ډېره په سختۍ ګټي هغوی کو په ملیشا کې ناست دي کو په دوبو کې ناست دي کو په سعودي کې ناست دي په مسافرو کې ناست دي د هغې د حال نه یو الله خبر. نو یاد ساتئ چېرته خپله ځواني خپل وجود خپل وخت دا په نشو باندې خراب نه کوي په منشیاتو باندې خراب نه کوي. اوس خو الحمدلله د علاقې مشران را پاڅېدلي دي په 1400 کې هم جرګه شوې ده راپور کې هم شروع ده. زموږ کوشش دا ده چې موږ خپل نوی نسل د منشیاتو د نشو د دغې پلیتۍ نه او د دغې لعنت نه لرې اوسو او انشاءالله کوم دا به ستاسو په تعاون باندې کېږي. زه بله ورځ په چینه کې د دې منشیاتو چې کوم عادي افراد دي د هغې دپاره یو هسپتال جوړ شوی دی زه هغې ته تللی وم او ما هلته ولیدل ښکلي ښکلي ښایسته ښایسته ځوانان دا په ایسو کې او دا په مختلفو نشو باندې راوړېدلي. تاسو یقین وکئ دا زندګي د الله تعالی ډېر ښکلی امانت دی د ښکلي وجود د ښکلي ځواني د ښکلي دماغ دا د خپل ځان د بهترۍ دپاره د خپل مور او پلار د خدمت دپاره د خپلې معاشرې د خدمت دپاره او د دې ملک او د ملت د خدمت دپاره دا ستاسو دپاره ستاسو سره د دې ټول قوم امانت دی. دا به انشاءالله مونږ استعمالو مونږ به د خپل وطن جوړو که خیري مونږ به د خپله معاشره ټیک کوو انشاءالله که خیري. ستاسو په صفونو کې به بعضې تعلیم یافته رونه هغه به په روان وخت کې ججان جوړېږي څوک به وکیلان جوړېږي څوک به ډاکټران جوړېږي. دا تعلیم یافته طبقه چې هر ځای ته هم لاړ شئ په هر کرسۍ باندې کښېنئ د ټولو نه مخکې د انسانیت د خدمت جذبه په خپلو زړونو کې او ورسره د الله رب العالمین د اطاعت او د عبادت جذبه په خپلو زړونو کې انشاءالله دنیا به مو هم کامیاب وي آخرت به مو هم کامیاب وي. زه ستاسو د ټولو انتهایي شکریا ادا کوم
او د انعام په تور باندې تاسو د ارګنایزینګ کمیټې ته د خپل طرف نه 7000 روپۍ کیش پرایز د اناونسمنت کوم او بیا ورسره وینر ټیم ته 3000 روپۍ نقد انعام او رنر اپ ټیم ته 2000 روپۍ نقد انعام د اعلان دا کوم یقینا دا به کم وي تاسو صلاحیتونه ډیر دي تاسو له ډیر غټ انعام درکول دي خدا د مینې نه د محبت نه د خلوص نه ډک انعام ولګ هم وي هغه انعام یې تاسو د لپاره ډیر لوی څه دی الله رب العالمین مخاد او آباد او بریالي ساته او الله رب العالمین دې زموږ او تاسو د خپل خوب ملک پاکستان الله رب العالمین دې همیشه د لپاره شاد او آباد لري پاکستان زندہ باد دنیا زندہ باد